ما خان شیر نوم دی د پلار نوم یې شیرجان کاکا و. خبرې صحیح که هر څه کوي نو ډېر صحیح کوي. زه سوچ کوم چې ګوره دوره نه پوهېدو چې څه دي نو په دې تعلیم کې دي. تعلیم کې قرآن شریف ته کښېنه کو ویلی شي. بره دغه کومه چې کوم وخت کې باچا خان ناته نو زمونږ دې جومات ته راغلی و. دا خان دا خبرې هغه لاس یې وله ونیوې نه ته به څه کښېنه مونږ درته خبره کوو. زه راوتی یم زه خدای خدمتګار یم. خان شیر بابا زمونږ د صوابه شاهمنصور یو ډېر سپېڅلی پښتون مشر دی. د علاقې او د کلي په مسلو باندې ټول عمر مثبت رول پاتې شوی دی. خان شیر بابا د ژوند بلا بهارونه لیدلي دي، ډېرې خوشحالۍ لیدلي دي، ډېر درانه غمونه لیدلي دي، خو د هغه په عزم او حوصله او همت کې څه فرق نه دی راغلی. خان شیر بابا د اجرې جومات د جرګو مرکو د پرو جنبو سړی دی. په پښتون قومي تحریک کې د ژوند د ابتدا نه واخله تر نن تاریخه پورې په عمري سب کې ټینګ او کلک پاتې شوی دی. چې کومه خبره ورته په پښتون قومي تحریک کې ټیک ښکاره شوې چې دې نه به پارټۍ ته او د تحریک ته فایده ورسي، په هغې د خپلې خوښۍ اظهار کړی دی. چې کومه خبره ورته داسې ښکاره شوې ده چې دې نه پارټۍ او تحریک ته نقصان ورسي، د چا لیاز یې نه دی کړی، د هغې ښه په جارې مخالفت کړی دی. د کلي دننه د خان شیر بابا ډېر مثبت رول پاتې شوی دی. موږ د خان شیر بابا د سترګو وړاندې او د لاس لاندې په دغه چم کې رالوی شوي یو. ما ته یاد دي چې د سیسده او ګدلاخېلو په دغه ودرو کې به لویې جرګې د کلي په مسلو باندې کېدې او هغه وخت هم د خان شیر بابا په هغې جرګو کې لکه د نورو مشرانو ډېر مثبت رول و او هغه عزم او حوصله نن هم برقراره ده. په کلي دننه چې کومه مسله راشي نو خان شیر بابا د یو پښتون سپېڅلي مشر په شانتې کې په هغې کې ډېر مثبت رول ادا کوي. خان شیر بابا د حجرې او جومات سړی ځکه دی چې زمونږ په چم چې جومات وګړی جومات پای کې به بانګ هم خان شیر بابا وي، باچا استاد پر اقامت هم خان شیر بابا کو او په چم گاونډ کې چې به څومره ماشومان کېدل هغې ټولو ته په غوږ کې بانګ هم خان شیر بابا وي. ځکه ورته نن چې څنګه خپل بچي دادا وایي د چم گاونډ نور ماشومان ورته هم دادا وایي. ویاړو په خان شیر بابا، افتخار پې کوو او الله دې اتوانوي ته حمزوي صاحب چې ته دغسې پښتونخوا په کلو او بانډو وګرځې او د دغسې مشرانو د ژوند د تجربو نچوړ راټول کړې او د پښتنو ځوان کول سره شریک کړي چې هغوی د خپل ژوند هم دقسې منظم او دقسې سینګار کړي چې په کوم فخر، افتخار او ویاړ سره خان شیر بابا ژوند تیر کړی دی چې سبا هغوی هم ژوند چې کوم په دغه فخر او افتخار سره تیر کړي چې کلي علاقې او خپلوان پې ویاړ او فخر کوي. خان شیر بابا دې راته ژوندی وي. چې زما خان شیر نوم دی د پلار نوم یې شیرجان کاکا و او د تره نوم یې اول خان و، په کوم اول خان مشهور و. هسې خو زما خو شپږ ترونه و که نه. زما عمر چې دی زما په حساب 100 کاله خو زه 2 کم 100 کاله وم. زه هېڅ چاته نه یم تللی، نه چاته نه نوکرای لا تللی یم. بس په دې ملک کې بس دغه خپله زمینداره خپله معامله مې کړې ده، چاته نه یم تللی، نه نوکر شی یم. تعلیم مې هم نه دی کړی. تعلیم مې په دې ونه کړ چې مولان به وي چې سبق د مدرسې وایي، پاره د پیسې وایي، جنت کې بېځایه یا په دوزخ کې به ګسې وایي. پلار غریب په موږ وس کړی و چې موږ وایي مولان ټول کوي. حقیقت دا چې کاپیري په تعلیم کې نشته. تعلیم کې اخلاق پوره شو، خبرې صحیح، که هر څه کوي نو ډېر صحیح کوي. زه سوچ کوم چې ګوره دوره نه پوهېدو چې څه دي نو په دې تعلیم کې دي. تعلیم کې قرآن شریف ته کښېنه کو ویلی شي، نو چې تعلیم یې نه کړی نو دی به قرآن شریف هم زده کول ګران شي ورته. اچھا خان سره راغی، هغه دا وی چې زه به پیرانیان لرکوم او ازادي به راځي. ازادي به راځي. ازادي چې دی نو هغه غوښته غلام ملک به یې نه خښېږم، نه به غلام ملک پاتې کېږم. کې پرخه
دومره فرق دی چې ټوله بېایماني شروع ده ټول منافقت دی هغه یې به چې زما دوست یې نو دوست به چې زما دشمن یې دشمن به د دوست هغه دشمن سره به یې مونه نه کول اورې نو یو هلته خوراک سو پیاز سره ډوډۍ کله سره او څه ډوډۍ پلاو سره به وتړله نو چې کوم ځای ته به لاړو نو هلته به هم چې پولیس والا به ډوډۍ صحیح کړه نو بیا به یې والو صوابی کې موږ تلي وو منډایله ساعت ما سره تره و یو دم ګرفتار شو نو ما تره ته مخ راوړو ما موږ خو جنګ نه کړی چلو شو وی بس دا هغه نور راغلی وی نارې تکبیر چې هغه یې نارې تکبیر کړو څلور واړه یې ونیول هغه یې ونیوله موږ یې ونیول ګناه دغه چې موږ ته یې د کوم ځای ما سردریاب یې د پلار نه ونیستلې ازادي نو بیا خو په والي هم والي یو کوتا خو باندې هم خو موږ به تېنه کوتا کې نیولې چې کوتا کې نیولې چې دنې شیشې په دا جیل ورلو شیشې به اتولې دننه په دا تحصیل نو بس موږ یې بوتلو جیل ته ور دننه کړو جیل کې سالوک چې و د باچا خان سالوک جدا هغه بي ګیلاس کې و موږ له هامه ډوډۍ وه هغه بي ګیلاس کې و د هغه هر کار بل شانو خو باچا خان به خفه ډېر و چې ځکه زه دې دا بي ګیلاس کې مدی دی دا ډوډۍ خوري نو دا سلوکونه موږ سره کېدو خو اوسنی خلک چې دی دی پارټي نه کوي چې کم ځای پیسې ډېري پارټي کم ځای کوي څوک وایي پی ټي آی ته لاړم څوک وایي مسلم لیگ ته لاړم څوک وایي پیپل ته لاړم موږ هغه دا شپږ کوره را روان یو اوس هم پله یو دوه کوره دي یو یا دی خو نشي دی خو کله یو پله ځي کله بل پله ځي جرګه زمونږ دپاره دوره اهمیت دی دوره جرګې اهمیت دی چې موږ ته یو ځل ویل شو کسان مخالف پیدا شو چې دا اصلاحي کمیټي ختمه وه نو لاړه نو دعوې وکړه جج سیشن کې دغه کې ډي سي خطا نو ډي سي وویې ماجي موږ خو دغسې هغه یې ته مخ راتاو کړو ممبران ته یې د دی د لاندې به کار کوي د کلي جرګه تاسو ته معلومه ده د چې کلي جرګه د مشرانو خو جرګه یې نو هغه جرګه جوړېدی دغسې ممبران ده خو هغه وخت کې زموږ نه مخالف ممبران ډېر وو پکې څه میاشتې نو بیا کار ملاقات هغه وخت کې زما خو د یونیورسټي خونه او خام ملاقات زموږ څنګه چې زموږ جمعه خان کاکا نوم و هغه به ملاقات هم کو او زموږ بال بچ سره به امدادونه د لوه د غوبل هم کوله هغه به ګرفتار نور به ټول ګرفتار او بود باچا خان سړی او دغسې جمعه خان کاکا دنګ ځوانو نجو بابا چې تللی نجو بابا نو څوک یې نوسي دي بس او په شاهمنصور کې خو زه به تاسو ووایم چې اوس بیا همته به هغه شاهمنصور کې خو زما ممزوله نشته نو زه به تاسو ووایم هغه خو مړه دي دلخنان مړ دی دلمنان مړ دی شکور مړ دی شپو کاکا مړ دی زما پلار اتونه مړ دي دلمالک کاکا به دا جیل کې و نو جیل هغه خلک خو مړ دی ما دینی خوښ نه دی غزشته خو زما دا نه خوښېږي همداسې کار دی څه ده دې کې رکشا شته نه لکه اوس هغه دا معمولي کار چې وی پنځمونه شو
باچا خان سره به ټول پیاده ګرځي د چینه کې د هغه خپل ټیچ و خپل کار و سمه لار رواني سو ته مونځ کوي مونځ له زور ورکوي سبق له زور ورکوي نیم سره سړی کېږي هغه یې څوک دغه دي پرنسپلان یې څوک څه دي څوک څه دي ټول تعلیمونه کړي مونږ نه دي کړي مونږ داسې دي اسمار مان میشه پړه او ژوند مې تېر که ښه د عزت او خدای راله عزت ژوند نه کړی ورځ راځي نه هر ورځ به چاته نه راوشي بابا له ځو سلیم دې راځي او دغه یې دا پنځپیر دغه هغه راځي دا صدر صاحب راځي دا ټول راځي زما له تپوس ده زموږ د کلي کوم چې د پاټای دی هغه خو دا دوه کسان خو متوکل په لکه په درې ماره دغه یې راغلي دلته خوښ نه دی زما ایدر خان خوښ ایدر خان ځان ته خلک راښکلی شي د خان شیر بابا نوسی یم د سرور زوی یم او افضل مې نوم دی مونږ خو په دې 20 کاله عمر کې د خپل نیکه نه ډېره زده کړه کړې ده په د جرګو باره کې تم ډېره زده کړې ده د مشرانو سره د ناستې باره کې تم کړې ده او ډېره زده کړه تم کړې ده شکر دی لکه دومره زده کړه ترې کړې چې چېرته حجره جومات کې پې کېناستی شو زما نیکه د شاهمنصور اصلاحي جرګې صدر دی او ټول عمر یې د کلي لپاره ډېر خدمت کړی دی او د کلي په دې غر باندې حکومت سره کیس کړی دی ګټلی دی ته او اوس حکومت سره 14 کاله وشو چې زما نیکه او یو څو نور مشران دي چې زموږ د کلي خوړ دی 900 کناله دی په هغې حکومت سره کیس دی 3 پیرې ګټلی دی او اوس زما په خیال چې د تقسیم دعوه ده پې ان انشاءالله چې خوړ به د کلي دپاره تقسیم دا خو یې ډېر ښه کړي دی انسان لالچي شی دی هغه بله ماسخوتن ورسره ناست وم د تاسو چې تحصیل وینئ شاهمنصور تحصیل د دې 40 کنالو باقاعده موږ سره انتقال پروت دی دا زموږ د نیکو لکه یو قسم له شاملات قبضه و موږ سره د دې 40 کلانو انتقال پروت دی خو چې کله حکومت وی چې موږ په دې ځای باندې تحصیل جوړو زما نیکه ورته فی سبیل الله پرېښودی دی او د کلي غرق شو مقبره شوه خوړ شو د دې لپاره خپلې پیسې به د خپل جیب نه لګولي خو د پیسو لالچ نه دی کړی همیشه د کلي د خدمت دپاره او د کلي د خلکو لپاره دونه منډې والې دي او خپل څه غرض زموږ نشته نه زموږ شکر الحمدلله د پلارانو پکې څه غرض شته او نه زموږ نه نیکه شته صرف د دې کلي لپاره د دې خلکو لپاره خدمت کوي لګیا دی او انشاءالله لګیا وي سیاسي هم ډېر راځي مذهبي هم ډېر راځي ډېر سیاسي خلک راځي زده کړې لپاره راځي ایدر خان راځي او داسې ډېر مشران دا زموږ امان الله کاکا راځي دا د مانیرا ډېر خلک راځي زما نیکه خواله او زه اوس په خپل ځاني زه بغیر یم خو الحمدلله موږ نیکه له ډېر خدمت کوو او چې څه زموږ نه کېږي موږ وله کوو جی زما نوم عارف دی او د خان شیر بابا نوسی یم د سید شیر زوی یم بابا خو بس ټول عمر دې شاهمنصور کلي دا منډې وغلي دي د هر څه سیاسي هر دغه پاره کړي دي زموږ ورسره خپل چې کوم خوریو دلاور شاه بابا دوی به یو ځای جوړوه زموږ کلي کې به چې څه جرګې وي څه مسالې به وي هغه به دلاور شاه بابا دوی به یو ځای هغه مسالې حل کولې کلي دپاره هغه د خدای پاک وبخي دې کې به موږ صاحب تاسو ټول هغې خدمت دي کلي دپاره کړی دی اوس هم دا منډه وایو څه زموږ چې د افضل کومې خبرې وکړو دغه خبرې زموږ سره هر څه د کلي دپاره کړي دي که د بجلی مسلې هم راغلي دي که نه دغه شو روډ نو څه مسلې به وي یا به د ګاډ څه دغه به وي هر څه یې کړي دي او ښه خلک وله خیال ساتي او اوس دې وخت کې مونږ خپله لکه بهر یو راغلي په چوټای یو او چې زمونږ څه مسلې نه ماسخوتن مونږ ځو مشوره ترې اخلو چې څه کوو چېرته ځو ماسخوتن 9 بجې شي نو کور نه به ځای نه بهر نه ځئ داسې به نه ځئ تپوس باندې ځو نو اوسه پورې لکه مونږ تپوس کوو خپل پلان نه دوره تپوس نه کوو چې څومره د نیکه نه هم تپوس کوو چې زمونږ سم د ځمکې سم مسلې
هغه ټولې مونږ هغه سره مسلې حل کوو او هغه راته خپل مشوره هر څه باندې راته ښایي.